دا نننۍ ویډیو ډیره زیاته اهم ده. اهم څنګه ده؟ اهم داسې ده چې زما ټاپک نن دا دی چې نن نه 10 یا 15 یا 20 کاله مخکې موبایل نو خلکو سره، نو داسې سینما به وه لکه پېښور کې به ته زه یاد کړم چې شمع سینما په دې کارونو ډیره مشهوره وه چې د پښتو فلم پې لګېدو به. د فلم چالو کېدو نه مخکې به غیر اخلاقي ویډیوګانې او غیر اخلاقي داسې د اخلاقو نه اخري درجې پورې غورځېدلې ویډیوګانې به یې خلکو ته لګولي. نو ټول پښتانه به وله نه تله، خو څه داسې طبقې ته نن به و چې ګنده ذهنونه به یې وې، ای به وله تله، به 10 زیات به نو. نن زموږ د پاکستان خبره به وکړم، 22 کروڑ یا 24 کروڑ عوام دی، نو هغه ټولو سره سینما ده په لاس کې. अब یو سینما په پېښور کې شمع سه، نن هر کور کې سینما ده، هر سړي سره، هر جینۍ سره، هر پیغلې سره ټچ موبایل دی، او هغه ټچ موبایل کې په 2-2.5 روپۍ پیکیج به وکړي او بیا به په ځان لکه جمع وړی بس نالی په ځان راواچوي یا چې تاړخ ته به کیني او چې څه ګوري به. تاسو پوه شوئ چې زه څه ویل غواړم چې څه ګوري به. نن ته یوټیوب ته ورشه، څنګه چې یوټیوب ته ورشي نو ټول نړومبې به داسې غلطي ویډیوګانې موږ ته مخې ته راشي. که ته فیسبوک ته ورشي ټول د دې نه ډک دی. نو زه وایم چې مونږ خلک به ځان د دې نه څنګه ساتو. دا ویډیو چې زه تاسو سره کومه نننۍ شیر کوم دا تاسو وګورئ، ټول یوټیوب د دې ویډیوګانو نه ډک دی، ټول فیسبوک د داسې ویډیوګانو نه. بس پیکیج وکړه په 2-2.5 او د یو هفتې دپاره تا سینما خپل لاس کې وشته. دا ویډیو تاسو وګورئ. Ella quiere. Voy a darle, pa' que siente, pa' que siente. Voy a darle, pa' que siente. ته یوټیوب ته ورشه بس تا به ته په خپله مخې ته راځي. څه سرچ کوم ولې هر سړی بس همدا غلط مفاد. او ما نه پکې یو خبره ایره شوه چې ټیک ټاک کې هم دا کاتي دي. برای مهرباني لکه داسې ویډیوګانې که ته مخې ته راځي کلیک پې مه ورکوئ چې د دوی دا دغه کم شي چې لکه دا ویډیوګانې دوی څه له ورکوي یار. او بیا مونږ خو مسلمانان یو، خو کافران دي که څه ووري خو نه الله مني نه رسول مني. مونږ خو مسلمانان یو، مونږ به خو الله له ځو، الله له به یې ځي خو دا نه مني وي، داسې څه نشته. مونږ مسلمانان یو، زموږ په دې خبره ایمان دی چې مونږ به قبر ته ځو، نو دې شیزونو نه ځان منې کوي او ځان وساتئ.